د ترکیې په هکله به زه داسې ویلی شم چې زه فکر کوم که په ایران څخه امریکایان یعنی نفس تازه کوي د دوی په جګړه کې یا خپل کاویای واک خپل کړي. زه فکر کوم بیا د ترکیې نوبت د ما پاند باندې ترکیه نه غواړي چې ترکیه په دغه ډول سرشاره چې دا اوس دوی مخته ځي او د مسله د قسطنطنیه که سره یاد کاتیر تاریخ ته چې اوس استانبول ده دا د اروپایانو په ذهن کې ستا دا هیڅ کله له یاد نه وځي. یعنی اروپا غواړي چې همدا اروپایان چې ترکیه ډنګره ویني، ترکیه محتاج ویني، داسې سرشاره ونه ویني لکه اوس غوندې. او پاتې شو دغه نور دوه هیوادونه د مسلمانانو چې هغه اقتصاد قوي دي چې هغه مالیزیا او اندونیزیا ده. هغه ډېر هوښیار خلک دي، هغه مشران لري سره له دې چې هغه مستعمره د انګریزانو د دي او پاتې شوي دي. خو هغه خلک نه غواړي چې جګړې کار وګرځي، احتیاط کوي په همدې ډول بروني او ډېر ورکه هیواد د نفوس هم ډېر ورکه ده چې هغه هم له مالیزیا څخه بېل شوی ده. هغه تر اوسه پورې یعنې 2 میلیونه وګړي لري، خو نه غواړي چې جګړې کار وګرځي. شاهي نظام د شریعت ته نافذ ده، اما ځان په سیاست کې په لوبو کې پیدا کړی. دا ډېر مهمه ده چې هغه هیوادونه چې مشران ځان په وخت و مکان و زمان سره پیدا کړه هغه به هیڅ کله د جګړو کار نه ګرځي.